تیرا د لوګر ولایت سویل ختیځ لوري ته 50 کیلومترۍ کې پروت کوتل دی او د واورو پر مهال تګ راتګ پرې سخت وي. د لوګر ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي له تیرې ورځې راپدې خوا د سختو واورو اورښت له امله د کابل ګردیز لوی لارې د تیرې کوتل ترڅنګ د دې ولایت هیڅ کومه لاره نه ده بنده شوې او د ټولګټو چارو ریاست اړوند قراردادي شرکتونه د لارو پر پاکولو بوخت دي. دوی وایي قراردادي شرکتونو ته سپارښتنه کړې چې لارې دې پر وخت پاکې کړي او له موټر چلوونکو څخه غواړي څو موټرو ته چینونه وتړي او لاره کې دې له احتیاط څخه کار واخلي. او د تیرې د کوتل اړوند خو 40 سانتي کم او زیاته واوره کې سوې ده او په الحال د صفایي د لارې کار جریان لري او لاره خلاصه ده، ترافیک مخ دي چې خاص مشکلات نشته. دغه ځای کې موږ خپل ټیم کار کوي چې ګلیډرې دي، لوډرې دي، ټکټرې دي، 24 ساعته شپه او ورځ موږ د ولسونو په خدمت کې یو. ورته وخت کې موټر چلوونکي هم د ټولګټو چارو ریاست له لوري له واورو څخه د لویو لارو پاکوالي ته خوښ دي او وایي چې اوس د پخوا په نسبت په دې لاره تګ راتګ اسانه شوی دی. اول سهار کابل نه راغلم ګردیز ته، اوس بیرته روان یم کابل خواته. لاره کې څه مشکل نه و، لاره خلاصه وه او ګلیډرې لګیا وې. مسافرینو لاره باندې وه، نه کوم چې شي و، بیخي لاره خلاصه وه، مشکل نه و لاره کې. لاره الحمدلله واوره سوې ده، خلاصه د کار په روانې پوه سوې او کوم مشکل نشته، لاره خلاصه ده، بس مسخه چارې او چین تړي، هېڅ مشکل نشته. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې شپې راپدې خوا لوګر کې سختې واورې اوري او اټکلانې کچه 50 سانتي مترو ته رسیږي.